شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زه تاسو ته دا ښایم چې موږ څنګه کولی شو یو PDF فایل ورډ پروګرام ورډ ته بدل کړو. اوس تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره تاسو PDF راواخلئ یو فایل او ورډ ته په اسانه سره چینج کړئ. نو راځو او بدلوو یې. راځم دلته او چې کله راغلم زه دلته لیکم، راځم ګوګل کروم ته. دلته زه لیکم I love PDF. I love PDF to Word. I love PDF to Word. دا به دې باندې به کلیک کړئ. ډېر په اسانه یو شی به ډېر اسانه وي خو تا ته زده وي او تا سره هغه شی په ذهن کې وي خو تا ته هغه په ذهن کې نه وي، ته یې نشي بدلولی. اوس څه وایي سلیکټ PDF فایل، په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله دې کلیک کړه راشه زه کوم یو بدلوم، مسیح الله. څه شو سکرین په سر باندې دی که نه، هلته لیکلي مسیح الله PDF دی که نه، په دې باندې کلیک کوم. چې کلیک مې کلیک ورته وکړئ، هلته لیکلي کنورټ ټو ورډ، په دې باندې به کلیک کړئ. په یو دقیقه کې به ستاسو CV د دغه نه د PDF نه ورډ ته بدل شي. اوس څنګه چلو کا څه وایي ډاونلوډ اټ، به ډاونلوډ مې ووهل ما ته به ډاونلوډ شي. اوس ته راشه او دلته کلیک کا. چې کله دې کلیک کا ډاونلوډ ته راشه او دلته وګوره او هماغه د مسیح الله CV چې موږ سره په PDF کې وه ورډ ته بدله شوي که نه بدله شوي را به شي. انیبل ایډیټینګ ته به ووهي، انیبل ایډیټینګ باندې به کلیک کړي. چې کلیک دې که هماغه CV بدله شوي که نه ده بدله شوي. که همدغه CV اوس په PDF کې وي تاسو بدله کړې نیور څومره ښه بدله شوه، هېڅ تغییر پکې نه دی راغلی، هر څه ښه صحیح دي. نو موږ ورډ پروګرام موږ راواغسته PDF او سیسټم بدل کړه او ورډ پروګرام ته بدل کړه، څومره په اسانۍ بدل کړه. اوس راځو دې کې زه چینجینګ راولم چې هر څه راولم. پخوا موږ سره کومه یوه وه، پخوا موږ سره دغه وه. وګورم دغه CV موږ راواخسته سیسټم بدله کړه ورډ ته بدله کړه. نو که تاسو غواړئ چې نور شیان هم زده کوئ او ډېر اسانه ټریکس زده کوئ د کمپیوټر د دنیا نه او د آنلاین نړۍ نه خبر شئ، نو تاسو زموږ چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ.